سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسې به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمد زین یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در وښیم چې موږ څنګه کولی شو د هر ډول موبایل قیمت معلوم کړو یا هم د هر ډول موبایل ریټ معلوم کړو. که چیرې ملګرو موږ لاړ شو دوکان ته یو موبایل اخلو نو هغه خامخا موږ غلطوي، خو که چیرې مو دغه ویډیو کتلي او دغه طریقه مو زده وي نو انشاءالله تاسو 100% ډاډګیري در کوم چې هېڅوک هم موږ په موبایل اخیستلو وخت کې نشي غلطولی. که چیرې دا طریقه تاسې وکړئ نو تاسو 100% اعتبار سره وایو چې کوم موبایل چې تاسو اخلئ نو هغه موبایل بالکل اصلي وي او کوم قیمت باندې تاسو اخیستلی نو هغه به هم مناسب قیمت وي. نو که غواړئ چې دا طریقه زده کړئ نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. ملګرو ویډیو شروع کولو څخه مخکې که تاسو څخه پخوا دا نه یوه هیله کوم که تر اوسه پورې هم داسې ټیکنیکل احمد زین یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن هم وهئ. که چیرې مو ویډیو خوښ شو نو ویډیو خامخا مخکې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ورځو د ویډیو ته ویډیو شروع کوو نو له موږ سره اوسیږئ. نو ملګرو د دې لپاره تاسې د هر ډول موبایل قیمت یا هم ریټ معلوم کړئ، نه تنها ریټ معلومول بلکې د هر ډول موبایل ریم. که چیرې تاسو د موبایل نوم ورکړئ نو دغه موبایل قیمت هم د قیمت درته راوړی، ریم یې درته راوړی، د هغه موبایل بیټرۍ درته راوړی، څو امپیر بیټرۍ ده، څو میګا پکسل کامره ده، همدارنګه ورژن یې څومره ده، همدارنګه د موبایل پروسیسر څومره ده. نو که غواړئ چې دا طریقه زده کړئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره دا ویډیو وګورئ. نو ملګرو دلته لومړی به تاسې راسئ خپل موبایل کې کروم ته، نو دغه کروم په هر موبایل کې موجود وي، نو دا کروم راخلاص کړئ. نو کله مو چې کروم راخلاص کړئ لږ ورته ویټ کېږو ملګرو، دلته تاسې ګوګل ورته انتخاب کړئ یا هم دلته ولیکئ google.com، نو یا هم دغه ځای کې چې شارټکټ تاسو اخیست دلته تاسو ته راوړي. دلته لیکم ګوګل یا هم شارټکټ اخیستل ګوګل زما ته اتومات راواوښتو. نو په دغه سرچ کې ملګرو تاسې ولیکئ موبایل پریس. ملګرو دغه لیکنه باید تاسو دلته وکړئ. نو دا مو څه ولیکل نو دا به ډایرکټ سرچ کړئ. نو کله مو سرچ کړ ملګرو داسې یو صفحه موږ ته راوړي، دغه یو بخښنه سره دغه صفحه موږ ته راوړي. دلته مختلف ویبسایټونه دي، نو دغه یو ویبسایټ د ملګرو تاسو که هر یو راخلاصوي فرق نه کوي. زه به دغه ویبسایټ راخلاص کړم، موبایل فون پریس. ملګرو په دغه ویبسایټ تاسو دلته کلیک وکړئ. نو زه دغه ویبسایټ راخلاصوم. نو کله مو ویبسایټ راخلاص کړئ د انټرفیس داسې ده ملګرو، دلته لیکلي سرچ فور پروډکټس اور برانډس. نو دا تاسو ولیکئ کوم ډول موبایل قیمت د هغه موبایل مکمل معلومات کتل غواړئ. مثال په توګه ملګرو دلته د یو موبایل نوم ورته لیکم G7 پرایم. ستاسو خوښه د کار یې ورته لیکئ، نو دا ورته سرچ کوم. نو ملګرو بخښنه دغه تاسو بیا را زوم کړئ، نو دلته بیا په سرچ کې ولیکئ، دغه سرچ کې به ولیکئ. صحیح ملګرو زه دلته سرچ کې لیکم بیا هم G7 بلاک. دا ملګرو لږ پرمیژن هغه غواړي درنه ایډزونه دي. نن زمونږ موبایل بیخي په خبره نه ده. G7 پرایم. نو دا ملګرو سرچ کوو. نو چې کله مو سرچ کړو دغه ځای کې لوډینګ روان دی. نو دلته ملګرو موږ ته مختلف موبایلونه راخلي، نو دغه مختلف ورژنونه دي ملګرو G7 پرایم. نو دغه G7 ده که تاسو G7 پرایم 2 ده او که G7 کې مختلف ماډلونه دي. زه دغه ماډل قیمت معلومول غواړم، نو په دغه باندې یو کلیک اخلم. نو کله مو چې ملګرو دلته کلیک واخلم دلته دغسې صفحه تاسو ته راړوي. ملګرو ته ګورئ د دې قیمت دغه ده څه ده، د RS فکر کوم د پاکستان هندي روپۍ د څه ده 11,499 کلدارې قیمت لري، تقریبا د څه وایي شي 6,000 افغانۍ شاوخوا راځي. څه د کلدارو قیمت ده ملګرو. نو کله چې تاسو دلته راکات دلته کله G7 د ملګرو نوم ده او د څنګه 3 GB ریم لري G7 فریم موبایلونه، او دا هم 3300 امپیر بیټرۍ ده، همدارنګه 14 GB انټرنل سټوریج یعنی 14 GB حافظه لري، او دا هم ملګرو 3 میګا پکسل بخښنې سره 14 میګا پکسل د شا کامره ده او 8 میګا پکسل هم د مخې کامره ده، او ډبل سیم کارت خوري، او انډرایډ ورژن یې څنګه ده ملګرو 6 ده. نو که هر ډول موبایل قیمت معلوم خاص په سرچ کې د هغه موبایل نوم ورته لیکئ، مثلا زه ولیکم A02، نو دا به سرچ کوو.
دلته موږ ګور S02S باندې کلیک کوو نو د دې قیمت معلومول غواړو. دا د موږ ګور د S02 موبایل موږ ته راواخیسته. مثلا د راکت موږ ګور دې مکمل ډیټیل موږ ته راړوي. 14,000 روپۍ موږ ګور قیمت لري کلداري. همداسې راکت 3 GB ریم لري، 500 امپیر بیټرۍ ده او 2 GB حافظه لري. تقریبا 10 ورژن ده موږ ګورو. ډبل سیم کارت خوري او د هم د مخې کمرې او د شا کمرې میګا پکسل دي. نو په همدې طریقه موږ کولی شو د موبایل قیمت او هر ډول معلومات یې وګورو. نه هیله چې دا ویډیو مو خوښه سوي او ښه مو ته زده کړي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښه او آباد اوسئ.